کې څه کرکټر دی فلم کې؟ بدې کې مونږ خانه بدوش یو لکه چنګړیا دي پکې. څنګه تاسو نه کوئ شوق هم ستر نشته؟ نه زه سنګن نه کوم. چې کوم دي نو زیات سنګینګ ته ووتل؟ بس نه چې لا خو مې فلحال هېڅ اراده نشته ولې چې زه دا ټسټې پوره کړم نو دا ماره پاره غټه خبره ده دې نه بعد څه نشم کولی. جی ګرانو عزتمندو کتونکو اوس ما سره دا وخت چې کومه هنرمنده ناسته ده ریما خیل نامه ده هغې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټیک ټاک خیر دی؟ شکر الحمدلله. شو له راغلې وې شو څنګه ولګېده؟ یاره ماشاءالله ډېره ښه روانه ده او زمونږ چې کم پبلک و هغې دې زمونږ ډېر سپورټ وکړو او مطلب دا شو چې کومه ده نو دا زموږ څومره هنرمندانو هغې دې په درانه جامه وکړه او د دې پروډوسر هم ډېر دروند انسان دی ډېر نایس انسان دی. زه یم چې دغه شانې زموږ پروډوسران پیدا شي ډایرکټران پیدا شي نو زموږ جنکو ته به هم عزت میلاویږي په جامه باندې او نور به هغې د کارونه هم خپل ښه کوي. غټ اختر دی مصروفیات سیوا دي نو څه ډرامې را روان دي؟ ډېره مخکې خو دې نه مخکې نادر خیال صاحب خبره وکړه چې زموږ یو فلم را روان دی خانه بدوش نو دې نه مختلف نورې ډرامې هم را روان دي انشاءالله دغه شانې به کار جاري وي. دې کې څه کرکټر دی فلم کې؟ بدې کې مونږ خانه بدوش یو لکه چنګړیا دي پکې. مخکې تاسو کړی دی که نن دی کړی؟ یاره داسې خو ما نشه د بدماشۍ کې هم کار وکړو او بل داسې یو بل فلم سردار هغې کې ما کار وکړو دا درېیم فلم و بس دغه شانې کار روان دی کوشش کوو چې دغه شانې مینهوال سپورټ کوي تاسو مونږ سپورټ کوئ. څنګه تاسو نه کوئ شوق هم ستر نشته؟ نه زه سنګن نه کوم. چې کوم دي نو زیات سنګینګ ته ووتل؟ بس نه چې لا خو مې فلحال هېڅ اراده نشته ولې چې زه دا ټسټې پوره کړم نو دا ماره پاره غټه خبره ده دې نه بعد څه نشم کولی. څه پیغام ورکول غواړئ اخره کې؟ یاره زه خو خپلو مینهوالو ته دا وایم چې د مور او پلار چې کوم دی احترام کوئ او عزت یې ساتئ کوم مشران چې ستاسو دي نو هغې ډېر عزت او قدر کوئ ولې چې مور او پلار بیا نه پیدا کېږي. بالکل ډېر ښکلی پیغام یې اخره کې ورکړو چې مور پلار عزت ساتئ مور پلار بیا نه میلاویږي. تاسو دې غټو ښځو نه وړئ؟ نو داسې کار دی چې لکه زما غټې ښځې خوښي او ماته پته ده زموږ پښتانه چې کوم دي نو هغوی هم غټې ښځې زیات تر خوښوي صحیح ده نو زه ځکه غټې ښځو پسې لکه خبرې کوم چې زما په خپله غټې ښځې خوښي